Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. د دوا اټمی طاقتونو هندوستان پاکستان چې په دواړو کې زیاتره خلک د یو بل نه د مذهب یعنی هندو او مسلمان په نوم هم ډېره سخته کرکه کوي، ډېره غټه او خطرناکه جګړه شروع شوه. دوی هم بحث کوو چې دواړو هیوادونو د دې جګړې لپاره څومره وسایل لري او څومره زغم لري او څومره برداشت لري او څوک د یو بل مقابله کولی شي که نه، په دې هم بحث کوو. خاصه توګه په بلسټیک توغندیو باندې د پاکستان پوځ منلې ده چې د پاکستان د نورخان هوایي ډګر د شورکوټ او د مرید بیس چې دی هغه په نقشه شوي دي. د دې علاوه په پېښور کې خبریالانو ماته وویل چې هغو د هوایي ډګر خوا او شا چاودنې واورېدې او په کراچۍ کې خبریالانو وویل چې ډېره سخته ګولهباري او په کراچۍ غټ سړک شارع فیصل باندې غټې چاودنې واورېدل شوې. په جواب کې پاکستان چې دا خبرې وکړلې نو سم د ټکه یې د بنیان المرصوص په نوم باندې د هندوستان خلاف خپل توغندي هدف ور وشغول او پاکستان دا وکړه چې په دې توغندیو حملو کې هندوستان ډېر سخت ګډوډ کا، په ځانګړې توګه په پیروزپور کې، په پوکران کې، په جموں کې، په سریندگر کې او په بیاس کې د براهموس میزایل ذخیره یا ډیپو چې دی هغه تباه کا. پاکستان خپل ټول هوایي حریم بند کړی دی. هندوستان کې په ډېرو سیمو کې هوایي حریمونه بند شوي دي. په هندوستان کې هم تاسو وینئ په مطبوعاتو کې چې ډېر خلک چغې وایي او جلۍ وایي چې دا د حمله وشوه، دا د هوایي ډګر چې دی تباه شو. په کراچۍ کې او په خاصه توګه په نورخان هوایي ډګر باندې چې کله د هندوستان توغندي ولګېده نو هلته هم خلکو وویل چې د نورخان هوایي میدان یې ویش. پاکستان وایي د پاکستان خاوره محفوظه ده او د سترګې په بدل کې سترګه او د لاس په بدل کې لاس. همدا د پاکستان د پوځ په هندوستان د حملې نه وروسته غټ شعار و. هندوستانیان څومره مړه دي، پاکستانیان څومره مړه دي، تر اوسه پورې دا شمېرې نه دي معلومې. د هندوستان څومره تاوان وشو، د پاکستان څومره تاوان وشو، دا حملې شمرې نه دي معلومې. خو یو ځای چې پوکران نومېږي او بل ځای چې د پاکستان د خان لیبورټریز یا د پاکستان د اټمي وسلو د تحقیقاتو مرکز دی هغه نومېږي، هغه معلومات دا دي چې په نقل کړی شوي دي. پاکستان هم د خپل پوځ او د استخباراتو او د اعلی سطحې غونډو کې د پاکستان د چارواکو له مخه د دې جګړې د انجام فیصله کول غواړي او دغه شان هندوستان هم ویلي دي. یو پاکستانی وزیر البته دا ویلي دي چې پاکستان نه غواړي چې خپل لوز مات کی. لوسو د پاکستان د هندوستان سره چې په تاسو به ایټم بم نه درګزاري. په نورو لفظونو کې پاکستان ورغواړي هندوستان ته چې جګړه بند کړي کنه پاکستان به ته مجبور شي. دغه شان هندوستان کې هم ډېر خلک د پاکستان پاکله دا ګمان کوي چې د پاکستان سره چې کوم وسله ده په ځانګړې توګه د چین نه اخیستل شوې وسله J-10 جازونه او میزایلي نظام دا که د استعمالي هندوستان به بیا د روس نه او د اسرائیل نه نور نه اخیستل شوي نظامونه استعمالي. دواړو سره وسله شته دی، دواړو سره جازونه شته دی، دواړو سره سړي شته دی، دواړو سره تربیه شوي افسران شته دی. پخوا هم جنګونه کړي دي، البته پخواني جنګونه هندوستان ګټلي دي، که هغه د کارګل و که د 1965 و که 1921 و. دا ځل البته حالات قدر له بدل دي. د دواړو هیوادونو سره داسې وسلې دي چې هغه په لږ وخت کې ډېر زیات نقصان وراړولی شي. دا نقصان د دواړو خواو د هیوادونو د پوځونو نقصان نه دی، دا دواړو خواو ته نظامي نقصان دی، دا د انفراسترکچر نقصان دی. په کوم کې چې پلونه تباه کېدل شامل دي، سړکونه تباه کېدل شامل دي، د بجلی نظام تباه کېدل شامل دي، د مواصلاتو نظام تباه کېدل شامل دي، د هوایي چلن او د بینکینګ نظام تباه کېدل شامل دي. په دې کې به د خلکو سره ان تر دې بیا خوراک او اوبه هم نه وي.
او په دې کې د اولس ژوند هم د لاسه تللی شي په غټو ښارونو کې په کراچۍ کې په لاهور کې په لکھنؤ کې په دهلي کې دا جګړه دواړه هیوادونه ډېر زیات بد مهال بد وضع سره مخ کولی شي. موږ نه خبر چې تر څو پورې خو څومره چې پوځونه دي په کې پاکستان نسبتا نړیوال دا وایي چې د هغو پوځي طاقت د هندوستان په مقابل کې کم دی او د ډېر وخت لپاره شاید دی د هندوستان په مقابل کې نشي جنګېدی. نو که جګړه اوږدېږي دواړه به آخري حد ته ځي او آخري حد بیا د اټمي وسلې حد دی او دا خطرناک دی. سبب کېږي البته G7 هیوادونه وایي چې د نړۍ اوه اقتصادي هیوادونه چې دواړه هیوادونه باید د جګړې نه قلار شي. جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه تاوان تمامېږي او دا تاوان به افغانستان ته او نور چمګاونډ ته هم رسي او نړۍ ته به هم رسي. په دې منځ کې ملګري ملتونه هم اپیل کوي، امریکا هم اپیل کوي، نور هم کوي. سفارتي کوششونه شروع شوي دي، سعودي عرب شروع کړي دي. سعودي عرب البته په پاکستان او هندوستان دواړو باندې سیاسي تعلق هم لري او اثر هم لري او خواص هم کولی شي، منځګړتوب هم کولی شي. خو دا جګړه شروع شوې ولې ده؟ د دې جګړې بنیاد څه دی؟ جګړې بنیاد دی په پاکستان کې وسلوالې ډلې، سختدریزه وسلوالې ډلې چې لشکر طیبه ده، جیش محمد دی، لشکر جنگ دی، حرکت الانصار دی او دا هغه ډلې دي کوم چې هندوستان تور پورې کوي چې دی په مرید کې په جنگ کې میشت دي، د پاکستان د پوځ په سوري کې او د پاکستان د پوځ د نظر لاندې او تربیې لاندې د کشمیر ته راځي او په هندوستان کې اړې کړې جوړوي او بیا هندوستان کې کله پلوامه کې حمله وکړي، کله په بالا په پهلګام کې حمله وکړي او کله په 2008 کې په 28 نومبر باندې په ممبئی کې حمله وکړي. د دې مشران اوس هم په پاکستان کې ژوندي دي. د دې یو مشر مولانا مسعود اثر چې په 1994 کې په سرینګر کې گرفتار شو، په 2009 کې په هندوستان کې هغه خوشی شو کله چې پاکستانیانو د هندوستان د سورلو جهاز د دهلي نه روان وو نیپال ته وی تختبو او دغه جهاز بیا په 1999 کې په کندهار کې کوز کو او د نړۍ ته مطلوب دهشتګرد مولانا مسعود اظهر خوشی کو او هغه پاکستان ته لاړ او دا غزه نه بیا هندوستان ته غواخونه کول. هغه نړیوال ترهګر ګرځول شوی شخص چې لشکر طیبه مشر د حافظ سعید نومیږي اوس هم په پاکستان کې دی وی چې د قید کړي د ضربن کړي د خو پاکستان کې ژوند کوي. په هندوستانیان دا وی چې د هغه ځای د قسمه دهشتګرد چې کله پورې موجود وي او په هندوستان کې اړې غړې کوي پاکستان سره روغ نشي راتلی. جयशंकर چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر دی هغه پاکستان نړۍ ته دهشتګرد سپلای کوي. په جواب کې پاکستان بیا تور دا پورې کوي چې په پاکستان کې چې بلوچستان کې بیلتون غوښتونکو تحریک ته BLA بلوچستان لیبریشن آرمی د دې په شا هندوستان دی. اوس البته هندوستان باندې دا تورم دی پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان تم کومکونه ورکوي او پاکستان په 22 اپریل باندې کله چې د پهلګام پیښه وشوه دا غیر رستو یوش کسانو وجل دی ول د خوارج وو طالبانو د خوارج وي او دوی وی چې د طالبان چې دي دا هم هندوستان را لګلی پاکستان ته او پاکستان کې اړې کړې جوړاوه. دا مذهبي کرکه د یو بل خلاف تهمتونه او تورونه چې دي در اصل د یو بل سره په جنجال وراړولې دي او د مستند په خوانه وراړولې دي. اوس دا جنگ اخري جنگ دی د دوه ترمنځ ممکن ته کوم داسې وي دواړه هیوادونه اټمي وسلې ته او د حد تلاړل بیا بنو دی توبګار وي لاسونه بمروړي. ما سم تفصیل ویلو دومره تاوان به وشي چې بیا به نړۍ شاید د راغونډولو او د مرهمو لپاره دوايانې هم نه لري او کدوړ طرفونو ته مشران سختدریزه مذهبي سختدریزه کاغه په هندوستان کې او پاکستان کې په دې باندې پوه شو په ممکنه توګه دا جګړه د داسې اخري جګړه وي چې بیا یو بل پسې ټوپک روان لي. دوړ غریب هیوادونه دي اوس نړیوال اثر د دې سکه دی شي. هند او پاکستان خو دښمنان دی او دي او د هند او د چین هم دښمنی ده. چین د پاکستان 200 ملګری دی، پاکستان سره کومک کوي خو د دې کومک د دې آزاد ملک باندې جټن جازونه ورکول او میزایلونه ورکول شاید امریکا لپاره د قبول وړ نه وي ځکه نوی چې چین او امریکا هم یو بل تخکر پخکر دی او تجارتي جنگ چې دی یا ټریډ وار چې دی شروع کړی دی. نو دا جګړه کوګديږي نو په دې کې د روس دخل کېدل هندوستان په لوتا د چین دخل کېدل پاکستان په لوتا امریکا به طرف نشي پاتې کوله. په دغه سیمه کې د امریکا دوستان دي، د امریکا تعلقات دي، د امریکا مفادات دي. په افغانستان کې وسوم د بګرام په هوایي ډګر باندې دغه نظر دي وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نو دا جګړه بیا نړیوال هم په خپل لمنه چې د ترغیب پر خوځول شي.
تازه معلومات به تاسو ګورئ په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې یو ځای بل خدا خبره او دا خبر موږ د دې څېړنې سره کوو چې د دې اثرات څه کېدای شي د پښتنو په سیمو کې اثرات څه کېدای شي په افغانستان کې څه کېدای شي دواړو هیوادونو چې دي د هغې انجام د دې جګړې څه کېدای شي د دې نظر سره او د دې معلوماتو سره تر تاسو ما رسوو